ظلم زیاتی کوي ډېر، یو کور نه چې یو بل کور یې نیولی و، د هغې نه هم 3 لکه روپۍ غوښته، خو هغه مې اوسه پورې لا خوشی کړی هم نه و. خو په کور هم ترېنه په کرا نیولی دی او د کرا په بابت کې به راته ویلې چې دغه اندراج وکړي دغه د تاڼې سره او کور موږ سره څه کارت مارت نه و. این رقم ظلمه را از پاکستان دیدیم، این رقم کشیده تنه برده بیخ در به در کد برادره. نوشو خو وطنداران دي وایي دلته کور یې نیولی دی، ښځو مزو سره یې بیولی دی تاڼې ته. افغان کډوال د تاریخ په بیلابیلو پاڼو کې د کډوالۍ سختو څپو ځپلي دي. د هیواد داخلي نامنیو سیاسي بې ثباتۍ افغانان مجبوره کړي دي چې نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لپاره لاړ شي او د کډوالۍ دغه لالهانده ژوند تجربه کړي. ګڼ شمېر افغان کډوال ګاونډي هیواد پاکستان ته د مهاجرت لپاره تللي دي چې اوس وخت کې دغه کډوال بیرته له پاکستانه په جبر سره ویستل شوي دي او ویستل کېږي. رقم که 35 سال ما 50 بیخ اذیت میکرد، کی میره دل مرا گرفته یا برادره. ظلم زیاتی کوي ډېر، یو کور نه چې یو بل کور یې نیولی و، د هغې نه هم 3 لکه روپۍ غوښته، خو هغه مې اوسه پورې لا خوشی کړی هم نه و. افغان کډوال ګڼ شمېر ستونزې او مشکلات لري چې برحاله د خوړو نړیوال پروګرام په یوه راپور کې ویلي دي چې د امریکا د بشري مرستو ځنډول او د افغان کډوالو راستنېدل د افغانستان بشري وضعیت خراب کړی دی. دغه بنسټ ټینګار کړی دی چې د مرستو ځنډولو په ځانګړې توګه د خوړو اړوند مرستو لپاره د بودیجې کمښت په دې هیواد کې د خوړو د خوندیتوب لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي دي. د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې 2.7 میلیونه څخه زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران هیواد ته راستانه شوي دي. د 2015 کال کې د کډوالو راستنېدل لا پسې زیات شوي دي. دا ځینې انځورونه د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي پنغالي دي چې د کډوالۍ په لومړۍ څپه کې جوړ شوي وو.